السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جی سپلی مې خپلې دي جی، خو لږ شک پې زما هم راځي خو چېرته جومات کې سره چا مرچه کړي نو. وایه وروره. یار وروره تا سره مې یو ضروري خبره کوله. نو زه خو تا پېژنم نه، نو ته ما سره ضروري خبره څنګه کوې؟ یار وروره د مسلمانۍ په حیثیت یو مسلمان د بل مسلمان روري. زه بیا وایه بیا ټیک ده. دا جارې ولې؟ خدای پاکه جارې ولې؟ یار وروره 2010 په سیلاب کې مور او پلار مې سیلاب راوړی. نه یاره یو زه صرف په سپېدار کې بره پانډه پاتې شوم. اوه نو بیا ویم دومره بره څومره د ملم جبې غر ته ختلې وې څو چې بیا په هغه شي راکوز کړم. وروره په کوم شي زه خلک مې کندې وباسي نه. وروره زه خو راباندې ډېر زیات خفه شوم. دلته مې نږدې کور دی، د باندې به روټۍ وخورم، ګرمي ده، یخې شملې به راباندې وڅکم، شربت به راباندې وڅکم. یار وروره الله دې عزت وکړ څه مې کړي برابر یم. نو نور ته څه خدمت وکړم وروره؟ بس الله دې د خدمت نه ساته. ما وی خو یو 500 دې راکړو نو. داسې وایه کنسریا. دا وایه وروره. الله دې خوشحاله کړي جي. مننه. سلام علیکم. ډېره مهرباني جي. دا وګوره په جړا کې څونه کمالات دي. 500 پې وګټل. د خدای مسلمانه دا خو باټینګل دی باټینګل. وایم هغه دا جګول او هغه جنګي رور خو مې هر وخت په نغري کې وباړولي. مړه زه خو وایم مالک یې هم نشته دی، دې میز ته پکې ورځم او یو چولې ترې راډه کوم. دې خطر کې مال شته ښه. اوس هم دلته به ورته کښېنم، دې څادر کې به دې واچوم، کور ته به خو څه یوسم که نه. کړه د خدای مسلمانه ویم د دې پټي مالک خو به خو نصیب خوري ښه، ځکه چې دا خو پکې داسې مال دی پلاره. ویم چې سړی عجبګر ته یوسې عجبګر ته. هلته به نور وشو کوم هغه ځای کې. ای بچي ویم دا راته ووایه چې غرور مې راتمړی دی څه شو؟ نه را پیدا کېږي. ما ته پته ده یم ته زما داسې زوی چې په ما ډېر ګران یو، زما ټول عمر خدمت دې وکړ. یم بچي دا واده به زه تا له ړومبې کومه، خو څه جینۍ مینۍ دې خوښه ده او که نه؟ څوک ته؟ یو استاد جینۍ مې خوښه ده، خوبونه کې وینم. استاده دې خوښه ده؟ دې خولې ته دې وګوره، یو استاده په ارمان دې د پلار هم جوړ شو. هغه د غرور دې م راغی. دا جګوله السلام علیکم. وعلیکم السلام. کینه دی خو دا راته ووایه چې چېرته تللی وې؟ نو بس چېرته به تلو ما روزګار له تلو نو. څه روزګار له تللی بچې؟ ستا خو څه روزګار بل نشته بغیر د غلا نه. نو خلک بیا وایي تاسو مشرانو ته خبرې کوئ. ولې غل نه څه راوړي دي کې؟ ستا به مخکې مې چې غلا کړې ده. وایي دا ټول کلي د باندې ګواه دی، دا ټول کلي ګیده په ګیده راځي. دا وګورئ باټینګر مې درله وروړو خبرې په دې به ماښام ته سپېرکې او دنیا به پرې ور واچوې نو په کپ او په دې کې به فرق نه وي. دا خبره خو ډېره ښه وکړه، په خولې کې مې ورته اوبه م رالې، خو دا راته په ایماندارۍ ووایه چې د غلا دي او که حلال دي. ما دا اته شرط دی. ولې؟ منګه درله په څومره سختۍ را پیدا کړو ته وایې د غلا دي خو آرام دي. ښه په سختۍ را پیدا کړې، ما ته پته څومره سخته تېری، بس صرف په دیوال وراوړې. داسې کار دی بچې، زما دانې دي په کردار آرام ودي، ما ته پته ولګېده. ای خدایا پاکه یو چې زه کور ته شی وروړم دی آرام او ولال آرام او ولال. ویم دا جګوله خو ستا په خدای باور کېږي که نه، په خدای چې دا حلال دي. حلال دي او که نه؟ بیا خو ټیک ده داسې کار وکړه. خو بیا مې اعتبار نه کوې نو زما د ورور په سر قسم چې دا حلال دي. د ده په سر خدای ګو ده په سر چې ما قسم نه دی خو نو ته څه له خورې. خبره واوره داسې کار وکړه که نه چې لاړ به شي هغه کمال له ټالواله نه دي، هغه له به ورشي دا پیسې واله او دړې به ترې وړو ځکه دا خو داسې نه پخېږي. نه لکه د خدای مسلمانه وریا یو شي بدله زه کوم. نو ولې څوک به کوي؟ دا بل خو چې کوم دی تشه بینجو دوه نونه دي. دې ولېږه زه نشم تللی. دې نشي تللی خدای ګو بله مې پیولې لېږلې او ماستې راپسې راوړي. 1500 زما شوي ښه
ها 1500 زما شوي زه به ټیک ته ځه ورشه منډه دا راوړه بچي ته داسې کار وکړه که نه چې دا باچنګړ یوسه او دا منډه کټ کړه ځه پاسه نور خو چې کم دی نه د بیبي او نه لالای پاسه ځه 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 نه به نور مه راله السلام علیکم جوړ تکړه خوشاله خیر ټیک ټاک خیال څه خیر کوې دی روان یم کاړې ته ته وایې سور دې شه دا راته ووایه چې په دې چرګ څه کوې غاوي پرې چرسه کې تا له مشرانو هغه متل اورېدلی نه دی کوم متل ویم دنیا کې چې سره درې شیزونه وي نو ته به کامیاب یې نه یاره کم دي یار یو قولنګي چرګ دا مړه دغه خو تاسو کې کار دی که نه ولې او دا دویم راته ووایه دویم سامسنګ چارجر اوس یې مخه خوا واړو دا دریم راته ووایه دریم ویم دریم چې ستا غونته کې نر یاد د چایي که نه نو رکې که غمونه دا خبره کوم مړه دا راته ووایه چې په دې چرګ څه کوې ویم زه اسلامي پسې او نن به دا چرګ راغورځوم په دې چرګ بیا وایم په دې چرګ وایم وروره ځان له کار مه ګوره اسلم سره د کې پي کې چرګان دي د دوو ډبو سره یې لښکته راغورځولي ویم زما خوږ ورو د کې پي کې نه کړم چې د پنجاب نمبر پسې راولي که نه خو دا چرګ به ورسره جنګوم بس ما خو راته وویل وروره او به ډېر ښه چرګان ورسره یې ګورې ولې زما له تا ته ولې کمزوري ښکاري دا تکه زیړه مهوکه دا تکې سرې سترګې او دا تکې زړې خپې یاره وروره د دنیا نه به چرګان نه ځي اسلمي سره وروره خفه کېږم د کې پي کې غټ غټ چرګان دي ویم ورسره نن به یې ورسره جنګوم قسم مې دی ورسره زما هم داسې ردي کال ګیدړ نه دی ښه وروره بس تا خوښه نو دا د دوبۍ نه راغلی د دوبۍ نه یو ملګری مې دی دوبۍ نه که نه امریکې نه م راولې که نه یار وروره ته چې ډېرې خبرې ما سره وکړې که نه خو زه به پسې دا چرګ نن بوزم او لازمي به یې بس تا خوښه ده وروره لاړم. په مخه دې ښه خدایه پاکه داسې بچي دې راکړي دي چې هغه یو د ټاپ غل دی په پر کې دیواله چرګ رانیسي او هغه یو خو داسې دی چې چینه ماډل دی چې خوځې نو یو ځای ماتېږي یا خدای پاکه ما نه څه داسې غټه ګناه شوې چې دا اولاد دې راکړو ویم اسلامي بچي د اور بچي مې راپسې راوستې خو مقابله دې بینه په دې میدان به 1500 روپۍ غورځوي امراده دم 15 بازی کړی خو میرا باندې به له 1000 روپۍ بم درکم او دا چرګ مې ومنل کړی بس ټیک ده که نه یو سړی ما شرک زه توپ باندې بل وتی دا غزه دا میدان اوس پرې په دې میدان د شرک پته ولګي راځه راځه دومره غټه خبره نه پرېږده پرېږده څه کوې لکه د خدای نو یارې د رمضان د زبرګې میاشتې ته وګوره او ستاسو چرګانو جنګولو ته وګوره زمونږ پښتانه چې اوسګار شي نو چرګان مړزان او سپي جنګوي نور قومونه سپوږمۍ ته وختل تاسو اوسه پورې د دې غضب خلاص شوي نه یې د الله نو یریږئ د نوح علیه السلام قوم به دا کارونه کول الله پاک په عذاب الهي نازل کړو ځمکه یې پرې الټه کړه چغې په اسمانونو کې اورېدې شوې شکر وباسو به چې د نبي علیه السلام امت کې یو لپه خاوره راولې خولې ته واچوئ سید حاجي صاحب بس بیا به ان شاء الله به دا کار بر سره نه کو بیا به نه هغه شان د ظالمانو ځان کې لږ عقل پیدا کړي ځان نه سړي جوړ کړي غازی څنګه چلی یار چغې راته وام او چغې مې نه اورې السلام علیکم مړه بس پریشانې کې کنه وای کنه وایم خبر خو نه نارو ده سره وایم ستا پلار او د ما پلار خو د حکومت نه پنسن وایي یلی کو د خدای مسلمانه دادی سووي ولې خبر نه په ایمانداري خو ته خبرې ما داري سوې ویم د خدای مسلمانه دونه د خوشحالۍ زیری در باندې کو اسلامي کنه چې په بیا دی واغشم زما د پلار خو د روپې 15 تانی زری د کټ په مم ته نه غاښ کینو خدا سي کار وسر کومه یو شپږ لک روپې ته علم کنه او آزاد وي زبانه دوبه ته زم دوبه ته دته وره دوبه کې بس کې دوبه کې بس کنه خلک شي دي سکی نو خلک خو مزدوري لري او تا خو دلته کې پر خپل کلی کې ټول مرغلاګانې کړې دي نو دوبه کې خو رغلا وکړو نو سر بدن وې مسلمي خو یو څه کم کیناسته کندانو زړیو می غونډه ختمې کړي بس دوا کوا چې دا جګول مې رضا شي کنه نو دوبه تر وانم دوبه ته او وې درخمه بغټم درخمه سوې مرور نو د خر پتندې کې خدای میراش پنيشتا وې مسلمي بس ته ما صرف دوا ته کوا کنه چې زما د کار خدای په کوي کنه وې په درې مروز بر پسې وزر علیکم بس دوبه تر راځه دوبه ته نو بس کو زما په دوا کېږي خو خدای دې سبب وتلې امين امين بس صرف دوا کوا الله دې ملشه بس صرف دوا کوا صحیح ده دا جګول لړم بر پکې خو ته دلته کې سکه د خدای مسلمانه څه کوم بچي په سپینه ګیره لګیم دا کار نه کوم تاسو خو نه د ښې او نه د بدې مړی رسته زیاتې څه مطلب بچي بس پرې خبرې په تاسو سره مې وساله کوله نو څه سلا بچي بار ته روانې ما بار ته نو بچي تاسو ځان غټه خبره خو نه خو ته هر وخت ځې نن سره صادرم دی نن سره دوه لوټې ماله ورځه یاره دا جګول زم چې سره څه چالو کوم تاسو سره بچي تا چې بار ته نو زما پس پینه ګیره خبرې کې تر راځه را دې خبرې نه ته کټ راځه را پاسه دا دته وګوره ماته بار ته د تر پاسه کنه نو سر ته کې دا جګول سر ته بچي نه پوهېږم څونه قدر مې نن کې چې بیا کم خر ګوټ شوی دی ویم دا جګوله تاسو سره مې دا سلا کوله کنه
دوبۍ ته روان یم دوبۍ ته دوبۍ ته او که نه نو تا ته غوډونه چې وختي پنځوي ما نه وو ځه پسه ځې پسه ځمه د تا پرون پنسن اخیستې نه دی پنشن تا ته چې ووې ما ته اسلامي وي اسلامي د اسلامي پلار او ته یو ځای ریټیر نه شوې نو بچي ټیشن تا ته خو پته ولګېده مخکې غالو خطي معلومات جوړ کړل خو یو خبره ته کومه چې دا زما ګټه ده په دې به زه خپل دا پیري راښکومه او ته چې کوم دې ځان له وګټه نو لاړ شه نو ولې زه زوی نه یم نو زوی مې نو تا ماله څه کړي دي په دې اخري عمر تا ماله څه کړي ته داسې کار وکړه ګوره دا پیسې چې په زول مه لګوه صرف ما نه د دوبۍ ټیکټ وکړه دوبۍ پیسې به ګټم او ولوزوه پیسې به ګټې او لزوم بیا ما ته پته ده بچي چې دوبۍ ته لاړ شي که نه هفته پسې په فیسبوک باندې ویډیو راغلي او دا سترګو نه دا د اوښکې رابېږي وي ټیکټ را لو که غرق مې نه هغه بې غیرتي دا جګوله نو ما ته خو پته وي ته د غیرتي وایم هغوی غونډ عمر کلي کې تیاره خوړلي او زه خو د سختو بلد یم واو ډېر غټ سختې باندې پسې په دیوال وراوړي نو څه وکړمه نو به داسې کار وکړه دا جګوله چې دغه شپږ لکه روپۍ د دوبۍ ټیکټ که نه ازاده بې زره چې زړه مې څه غواړي به پکې کومه ښه بس بچي ستا خوښه ده نو زه بس ځان به برباد کړم خو تاله پیدا کړم زوی مې یا دا جګوله په والله چې دې منمه ښه او که نه زه به در به کړم بچي څه خبره بس زه ځان د پاسپورټ ماسپورټ غم کوم که نه نو بس ځمه ښه زه به بچي ورشه منډه ایجنسۍ ته ورشه ده وایم دا جګوله ګوره ته ګوره دومره ګوره فکر ونه کې 2 کاله پس به راځم 2 کاله پس او یو د بالغ د ابره به ته له ډکه راوړم د مالوچو د مالوچو نه د روپو بچي بیا خو ورځه وایم ما ته د دوبۍ نه ملګري رنګونه کوي که نه وایي مړه مغازي وي ځان ورسوه ځان وایي موږ دلته کې په جارو راغونډو خو یو خبره ته کوم ګورې ته خو ځې خو هلته ته غلا ونه کړې دا جګوله نو تا ته زه داسې سړی کار ما پاکستان کې غلاګانې کړي دي نه دي کړې خو ته یې نه کوې د تن نه دې سر جدا کړي ګورې ښه هغه تورې ما لیدلي دي وایم ته چې هېڅ غم ونه کوي پیسې وایم ګټم او ولوزوې زه بس ستا خوښه ده نو دروغ دې واپس ووینم بچې نو غم مه کوه دا جګوله زه الله دې مل شه بچې دا جګوله بس ما اجازت راکوه چې ځم بچې کار دې وشو کار مو شو دا جګوله بچې د ځان ګورې ډېر خیال ساته زما ګورې یو بچې ته بل خو نه له حلال او نه بې بې ده بچې ته لږ ولږه زه له هغه بیا یې کړالم دا جګوله دا په خپله بچې دا بیک واله ته داسې کار وکړه که نه چې بعد هغه ملګري مو ولاړ دي خو هغوی سره مېلو شه غاړه راکوه بچې جز دې نه واندلي دي یره که د خدای مسلمانه تيجي كده اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان په والله چې حتى وایم ما ته مې هغه ملګرو وی که نه وي دوبۍ کې دونه اوچتې اوچتې بلډینګ دي که نه چې له سر نه به ورته ټوپۍ وغورځېږي یاره په والله چې زما د ملګرو خبره صحیح ده ښه اوس ځمه په ځان د کار وګورم خدایا پاکه دومره پریشان یم نن چې هغه زوی مې نن درېیمه ورځ ده او هېڅ قسمه رابطې رانه کړه چې په څه حال وي خدایا زما د پیری ګورم نقه یو بچي ده یو خو بنجو ده خدایا ته په امن کې وساتې ای خدای پاکه درېیمه ورځ مې ده چې په دې دوبۍ کې ګرځم را ګرځم وایم دلته خو خر د خفګان نه ټوخې قدرې هم نشي کولی دا څنګه دوبۍ ده یا وایم زموږ د پاکستان هغه عوام راشي نو د دوبۍ دومره صفت راته وکړي خو زه په دې حیران یم چې دوی په دوبۍ کې کوي څه هلته چې پاکستان ته راشي نو ته به وایې خو د دوبۍ شیخ راغی تک سپینه کاټنه چولي او سپینه بوټانه چولي ته به وایې خو په دوبۍ کې د تیرو کوي خپل دی یاره کار او ځواب خاص هم نشته دی که نه راشه مړه په یو عربي باندې د غلا دعوا وکړه چې زما په تا باندې پیسې دي زه خو هسې پاکستان کې د غلاګانو بری نه خو ته دلته مې ډډه چکو لګېده
د خدای مسلمانه الکه دا کور ولا ماته سم مالدار ښکاري ښه دوی سره به ظالمې درخمي ښه مړم بس هم دوی ته وډبومه ځکه چې دا کور ولا ښه دي السلام علیکم يا ولد ايش انت؟ بس والله چې په دې رسوم قطارو خو دې زه نه پوهېږم خو چې پتا مې 50,000 درخم دې هغه راکړه ما في فلوس. پولیس نه والله خو نیکه دې مړه پسې راولې که نه خو ماله به د خپلې پیسې راکې 50,000 روپۍ دي الپختون انا باکستانیه د سیشي 50,000 روپۍ او پتا چې مې دیو نارونه په ما باندې چا درخم نشته زه خو تا پیژنم نه وروره والله خو زه د کوڅې د مخې نه ستا لاړ شم ماله به خپلې 50,000 روپۍ راکړې درخمې حول ولا قوه دته اوس ته ګوره زوروره الا بالله دا دې پکې ونه وي دا ماله خپلې پیسې راکړه هلکه زه خو تا پیژنم نه په والله خو زه د دې ځای نه لاړ شم دې ته کښېنم خدای ته وګوره یاره پاسه دا خو د کور مخه ده نو وایه چې را کور مخه ماله خپلې پیسې راکړه چې ځمه ته داسې نه سمې ګورېږه ښه زه در پسې وکیل راولم وشره یې وله راپسې ته ګوره چې زه اوس تا پسې راولم وشره یې وله راپسې صحیح ده ځه وکیل له پسې راوله ځه کښېنه کښېنه دې خو پریشان وکیل پسې لاړم مفيش حاجة تيجي ویلکه د خدای ظالمه د یېرې دې مړ کړم څنګه داسې بې طریقې راخلاصې خیر خدای داسې بې ساه بې ساه څه چل دی وکیل صاحب تاسو پسې رالم هلته ګیټ کې راته یو کس ناستی دی ما ته یې په تا مې 50,000 درخمې دي نو یې به که نه نشته را باندې زه یې پیژنم نه څوک دی نه پیژنم وکیل صاحب ها او کم دی دی پاکستان نه راغلی دی ها پاکستان نه راغلی او دی پښتون دی زما څومره خیال دی نه د دې پښتنو علاج ما سره شته د پاکستان یې نه راځه زه چې ځو راځه دا دی وکیل صاحب ادا دی او څه مسله ده وروره وکیل صاحب په دې مې نه دي 50,000 درخم دي دقه خبره کوي 50,000 درخم دي اه اے د خدای ظالم هغه دې په دې نه دي هغه دې په ما دي په ما نه کنه چې پتا مې کومې دی خو مې یاد دي خو دې په مونږ کړېږي